د ټویټر مالک ایلن ماسک د دغه ټولنیزې شبکې د مرغۍ آبي رنګه نښه د زړه بخون سپي په نښه بدله کړې ده. هغوی چې په کمپیوټر کې د ټویټر پاڼه خلاصوي شي د آبي رنګه مرغۍ د لوګو پر ځای د زړه بخون سپي نښه او لوګو لیدلی شي. فرانس پریس وایي د ټویټر د لوګو په بدلیدو سره د ډیجیټلي اسعارو په بازار کې هم تغییرات ولیدل شول. په دغه لړ کې ډوج کوین ارزښت 0% لوړ شو او له $0.8 څخه $0.10 ته پورته شو. د ټویټر نوی لوګو د همدغه ډیجیټلي سکې لوګو ده. ایلن ماسک په تیرو وخت کې د دغه ډیجیټلي اسعارو له کمپنۍ سره ښه روابط نه لرل او یو لړ انتقادونه یې هم پرې لرل. ماسک د ټویټر ټولنیزې شبکې تر اخیستلو مخکې د لوګو د بدلولو په اړه د یوې مینوال غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړی و. ایلن ماسک د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ټویټر ټولنیزه شبکه په $24 میلیارډ وپیرله او له هغه وروسته یې په دغې شبکې او د شبکې په کارولو کې یو لړ تغییرات راوستی. ماسک همدغه راز له هغو افرادو، شرکتونو، حکومتي او ناحکومتي ادارو څخه چې په ټویټر کې یې حسابونه تصدیق یعنې وریفای شوي وغوښتل چې د میاشتې شاوخوا $10 ورکړي او که دا کار ونه کړي د تصدیق شنه نښه به یې له حساب څخه لرې کړل شي او ځینې نورې اسانتیاوې به هم ترې واخیستل شي. دا نښه مینوالو ته ډاډ ورکوي چې حساب اصلي او د اړوند شخص او اړوند ادارې دی. مخکې د تصدیق دا نښې په وړیا ډول د معتبرو افرادو، شرکتونو او ادارو ته ورکول کېدې. په نړۍ کې میلیاردونو کسان د ټویټر شبکه کاروي او په خپله ایلن ماسک په ټویټر کې شاوخوا 133 میلیونه مینوال او فالوورز لري. ماسک په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی او نه هم معلومه ده چې دا کار یې د موقت وخت لپاره کړی که به دایمي وي.